د کهانه شو واک د سنگاپور د هوټل کېږي چرته کې چې د فوجانو غرغټ افسران د خپلو ښځو سره په ګډاګانو کې مصروف وو. په دې وخت کې په دغه پارټۍ کې هر طرف ته خوشحالیانې وي، د موسیقۍ اوازونه وو، هر طرف ته د خوشحالۍ ماحول و چې په دې وخت کې ناڅاپه دوی له د باره د تماکو اوازونه راشي. په دې وخت کې یو سړی په منډه منډه باندې په هغه پارټۍ کې راداخل چې هغه پارټي د ودربو نه پس دوی ته دا خبر ووري چې جاپاني فوجانو زموږ په بارډر باندې حمله وکړه. اوس هغوی په دې ځای کې هم هر وخت حمله کولی شي. د دې پورې دوی سره هغه ټول په ټول افسران خپلې ښځې او بچي په سمندري بیړۍ کې کېني دې دپاره چې هغوی چېرته محفوظ ځای ته ورسي او موږ سړي په سړي ورسره وجنګېږو. هغوی د خپلو خپلوانو نه په جلا کې رخصت راواخلي او دې سره هغوی له جاکټ هم ورکړي. هغوی په دغه بد ماحول کې په سمه طریقې سره ځان نوږدې کړي او چې کله هغوی سر راپاڅي هغوی ته لا پته ولګېږي چې هر طرف ته جاپاني جاسوسونه رانتو دي په موږ باندې حملې کړي دي. هغوی په دې باندې میزایلونه وربل شروع کړي چې په دې سره هغوی ډېر د لاسه سمندر ته ټوپ کړي. په دې وخت کې دغه ټول په ټوله ښځې د یو بل نه بېلې شي خو دې باوجود یو بل له حوصله ورکوي. په دې وخت کې درې ښځې روزمیري، سوزن او یوه بله په سمه طریقې سره ښار ته په تلو کې کامیابې شي. هغلته کې چې دوی کله ورسي نو هغلته کې چې کله د جاپاني فوجي دوی ته پام شي نو بغیر د څه وجې په دوی باندې لټې او سوکان وربل شروع کړي. بیا دغه درې واړه په راښکلو د نورو خلکو خواله راوړي. په هغه ځای کې دوی ته دا پته ولګي چې کوم ښځې او ماشومان زموږ سره یې بچ شوي هغوی هم دغلته کې راوستلي دي. هغلته کې سوزن ته خپله نرس او ملګري هم په نظر راشي چې هغه ژوندی په لیدو سره دا ورته سخته خوشحاله شي. دې نه پس هغوی دغه ټول په ټوله قیدي ښځې د قیدیانو کیمپ ته راولي چېرته کې چې دوی په شان نور هم بل هغه ښځې قید وي. په سبا باندې هغه فوجان چې دوی کله پاسي دوی سره د مغز د زناورو نه هم په بدې طریقې سره سلوک شروع کړي. دا کیمپ کرنل دوی ټول ته په دغه ځای کې اعلان وکړي چې تاسو اوس په دې وخت کې جاپانیانو په قید کې او تاسو له به د ژوندګي تېرول پکار یې لکه څنګه چې موږ غواړو. په دې سره یوه ښځه تر دې حده پورې په غوسه کې راشي چې په هغې فوجي باندې د حملې کولو کوشش شروع کړي خو په دې وخت کې هغوی د ګیرو نه پس په بدې طریقې سره ووښي. هغوی دغه ټولې ښځې په دې خبرې باندې مجبوره کړي وي تاسو د جاپاني جنډې د لواندې نه خپلې ملاګانې ټیټې کړئ چې هغوی مجبورا هم دغسې وکړي. د دې نه پس هلته کې یو ټرک راشي کوم چې د سقا خوراکه ډک و، کوم چې د فوجانو نه پاتې شوي په هغې کې کچک غوښه، د سبزیانو پوستکي او دغه شان نور سګند بلا وه چې هغه ښځې د لوږې د لاسه هم د هغې په خوړلو باندې مجبوره شي. وخت سره سره هغه ټول په ټوله ښځې چې کله په خپل منځ کې ګپ ولګوي نو هغوی ته دا پته ولګېږي چېرته کې خو د نورو ملکونو هم بل هغه ښځې موجودې دي. وخت سره سره هغوی په دوی باندې په پټو کې کارونه کوي او هغه هم په ستورم ورکړي. هغوی له نه سم خوراک ورکړل کېږي او نه سم ارام او تر دې حده پورې د زنابرو غونډه کې سلوک ورسره کېږي چې سلخانې یې ورله هم نه وي جوړې کړې چې هغوی به هر څومره ستړي کېدي نو هغوی ته هېڅ قسمه د ارام اجازت نه و. هغوی په کارونو کې دا هم شامل و چې د فوجانو د لامبلو دپاره دوی به ورله اوبه هم راوړلې. هغوی باندې به چې هر څومره تکلیف تېرېده هغوی به مجبورا هغه ټول په ټول تکلیفونه په پټه خوله باندې برداشت کول. یوه ورځ په دې ښځو کې ملیریا خورېدل شروع شي. په دې ښځو کې یوه ښځه د کوم نوم چې مسز روبرټس و هغه ته هم دغه بیماري ولګي. په پای کې د حیرانتیا خبره دا وه چې هغې د ځان سره خپل سپی هم راوستل. دغه کې هم حالات په دې وخت کې تر دې حده پورې خراب و چې هغه ټول په ټوله ښځو په زړه زړه کې دا دعا کوله چې کاش د مسز روبرټس دا سپی مړ شي او موږ یې له غونډه کې وخورو چې په دې سره موږ ته دا پته ولګېږي چې انسان کله مجبوره وږي شي نو هغه په څه کولو باندې مجبوره شي. د ډېرو خلکو د بیمارۍ د وجې په هغه کیمپ کې د دوايانو کمي را شروع شي چې په دې وخت کې ښځې دا فیصله وکړي چې موږ به خپل کاري خرڅو د دې په ذریعې سره به په ځان له دوايانې اخلو. د دې خطرناک کار د کولو دپاره یوه چینۍ ښځه د کوم نوم چې وینګو هغه را وړاندې شي. هغه په تیاره کې د کیمپ په پټه طریقې سره بار ته روزي او بیا په ډېره مشکله باندې د باره دوايانې دننه راوړي. خو په دې وخت کې ګارډ ته د هغې بار ته د تلو خبر ورسي خو بیا هم هغه د خپل ځان د بچ کولو نه پس دننه راشي. چې کله مسز روبرټس ته دوی ورکړي نو په دې سره هغې ته څه ناڅه ارام میلو شي. خو په سبا باندې کله چې کپټن ته دې په باره کې پته ولګي نو هغه وینګ په راښکلو میدان ته د راوستو نه پس اور ورته کې دې دپاره چې دې خوفناک منظر دا ټولې ښځې له غونډه کې عبرت واخلي. د وینګ دا مرګ هغه ټول په ټوله ښځې سختې ویرې او دې نه پس په چا کې هم دومره همت پیدا نه شي چې دغه کیمپ برخ پکې ږدي. په دغه شپه باندې ایډریان په مزه باندې ګانه را شروع کړي چې دغه ګانې سره یو بوډۍ ښځه د کوم نوم چې ډیزي و هغه ورسره هم په مزه باندې اواز تیز کړي. په دې سره دوی چې کله یو ځای ګانه مکمل کړي نو دغه دواړه په منځ کې یوه ښکلې دوستي قایمه شي. هغوی دا فیصلې وکړي چې خپل ځان د مشغولولو دپاره او د ځان نه دا غم د هېرولو دپاره موږ به دغه باقي ښځو ته هم د ګانې چل ورښایو. هغوی اوس په خفیه طریقې سره ګانې لیکي او د هغې مشقونه هم کوي او چې کومې ښځې پکې له غونډه کې یېرېږي نو هغوی د دوی د دربلو کوشش کوي. په سبا باندې ایډریانو ډیزي چې کله د نو کله په شان خپل پرکټس شروع کړي او ناڅاپه جاپاني فوجان چې کله هغلته کې راشي نو دوی له دمکې ورکول شروع کړي او دې سره ویې وښي هم ولې چې په دې وخت کې د هغوی دومره سخت اصول و چې د ګانې د ویلو اجازت پکې هم نه خو ښځې د همت د بایللو واله نه وي. هغوی اوس په وړو ګروپونو کې دغه مشق جاري وساتي او په دې سره په مزه باندې هغوی بلها ګانې تیارې کړي. یوه ورځ ناڅاپه د بل کیمپ په یو کس های کیمپ ته راشي او ډیزي نومې ښځې له یو لیست ورکړي په کوم کې چې د بلها جینکو نومونه و. فوجان هغه ټول په ټوله جینکې په یو ټرک کې واچوي او هغوی یوې غټې بنګلې ته بوځي. هغلته کې بلها جاپاني افسران موجود و چې هلته کې یو کس دوی ته دا خبره وکړي وي تاسو له دې افسر
افسرانو د خپل ژوندۍ د ښه کولو یو موقع درکړې ده. که چېرې تاسو دوی سره د واده په کولو باندې رضا شوئ نو ستاسو به زندګي بدله شي چې په دې سره د سختو نه د بچ کېدو او د خوراک دپاره څه ښځې هغوی سره په واده کولو باندې رضا شي او څه سختې غوسه شي. بل خوا د دې ښځو ډاکټره په دې کوشش کې لګیا وه چې زه په ساینس طریقې سره هغې قیدانو له دبۍ یوسم چې له هغوی زندګیانې پرې بچ شي او د هغې دپاره هغه خپله سونه پرې ورخرڅه کړي. په دې کې پیډیان باندې دا د دروغ الزام ولګولی شي چې هغې په یو فوجي باندې حمله کړې ده چې د هغې د سزا دپاره دا ټوله شپه یخنۍ ته په پنجره کې بنده کړلی شي. په سبا باندې د ښځه کیپټن ته پیش کړلی شي او چې کله هغه کیپټن د فوجي نه تپوس کوي دې ته باندې څنګه حمله وکړه نو په دې سره ورته دا خبر وکړي ما ورته وي چې جاپانۍ جنډې ته سر ښکته کړه چې دوی ما ته انکار وکړو بیا په ما باندې حمله هم وکړه. ایډریان هغلته کې د رښتیا ویلو کوشش شروع کړي خو هغه کیپټن هغې له داسې لته ورکړي چې په ځمکه باندې یې راوغورځوي. د دې پرېدو سره د هغې باقي قیدیانو ښځو له سخت افسوس ورشي او هغوی مجبورا د کیپټن دفتر ته لاړ شي او هغلته کې د ایډریان د رهایۍ دپاره درخواست ورته وکړي او بار بار ورته دا خبره کوي چې هغه بې قصوره ده ټول په ټوله قصور دغه دروغجن فوجي دی د ایډریان نه چې ډېرو کوششونو د ډېرو منتونو نه پس اخر کرنل په دې خبره باندې رضا شي او ایډریان رازاده کړي. د ایډریان د رهایۍ په خوشحالۍ کې هغه ټول په ټوله ښځې په اول ځل باندې په تیز اواز باندې هغه ځای کې ګانې ووایي او د دوی دا موسیقي تر دې حده پورې ښکلې وه چې د دې په اورېدو سره جاپاني فوجیان هم حیران وو. هغوی له خپل افسران دا حکم ورکړو چې څوک درنه هم په دې ځای کې ګانې ونه ویلی شي. هغوی د هغې ګانې او د هغوی د اندازونو په لیدو سره تر دې حده پورې حیران وو چې د هغوی نه هر څه هېر شوي او ستا افسران خو پکې د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره لاسونه ورله هم وپړقي. او څو ورځې پس هغوی دغه ټول په ټوله قیدان رایوځای کړي او دا اعلان ورته وکړي جاپان په مزه مزه باندې د جنګ ګټي او اوس اسټرالیا هم د جاپان سره لاس ملو کړی دی. د دې پورېدو سره د سوزون د خولې نه څه نازهبه اواز وځي چې په دې سره کیپټن هغه روغ غواړي او هغې له د پرت د ورکولو دپاره سخت سزا ورله ورکړي. هغوی هغه سور نور ته وتړي او ورسره دا حکم ورله هم ورکړي که چېرې لږ غونته کې هم وخوځېدې بیا ستا مرګ یقیني دی. سوزن د بلها ګنټو پورې د تیز نور باوجود بغیر د اوبو هماغسې په ځای باندې ناست دی او چاته هم هغې سره د مرستې کولو هېڅ قسمه څه اجازت نه وي. په دې کې پوره 40 ګنټې هغه هم پای حالت کې تېرې کړي او چې کله کیپټن واپس راشي نو د هغې د ژوند د تېرولو د خواهش په لیدو سره هغه د دې نه سخت متاثره شي او هغه همدغسې پرېږدي. اوس د دوی دا ګانې تر دې حده پورې فوجیانو له خوند ورکول شروع کړي چې اوس هغوی هره شپه په هغوی باندې دغه ګانې وایي. وخت سرې سرې د فوجیانو دغه عادت جوړ شي او یوه ورځ د انعام په توګه باندې هغوی دوی له د صابون 2 چکې هم ورکړي. مزه مزه باندې په دغه ځای کې 2 کاله تېر شي او ورځ ناڅاپه هغه ټول په ټوله قیدان هغوی یو نوي ځای ته منتقل کړي. د کوم ځای حالات چې د دغه ځای نه هم ډېر حده پورې خراب وو. په اصل کې دې په شاهي قد ته چې جاپان په مزه مزه باندې جنګ د پیلولو والو او تر دې حده پورې د فوج حالات یې خراب شو چې هغوی سره اوس کافي خوراک هم نو. په لاره کې د روزمیري نظر د قیدانو په یو ګروپ باندې پروت کوم چې جاپانیانو په مخه کړو. په هغوی کې هغې د خپل خاوند هم په نظر راشي چې د هغه په لیدو سره د دې خبرې اندازه وشي چې زما خاوند اوس چېرې هم نشي بچ کېدی. په دې سره هغه ټوله لاره په ژړا باندې تېره کړي. اوس هغلته کې په تلو سره هغه فوجیان دوی په ماتو ګوډو کورونو کې ور واچوي. هلته کې خوراک هم کم چې خپل ځان د ژوندي ساتلو دپاره هغې ښځو به کله ماران رانیول او کله به یې څه نور څه ځناورو باندې ګزاره کوله. په هغه ځای کې د بیمارو او د لوږې د وجې بلا ښځې مړې شي او د خپل مرګ نه پس اوس د رزمري د ژوندي اوسېدو خواهش هم ختم شي. هغه خوراک سکا پرېږدي او یوه ورځ دومره وجاړي چې خیر مړه شي. په هغه ځای کې دومره ښځې مړې شي د کیمپ په خوا کې اوس یو پټی په مکمله توګه باندې په هدیره کې بدل شي. اوس صرف په هغې ښځو کې یو څو ښځې بچ شي او هغوی په هغه ځای کې تر دې حده پورې سختې تېرې کړي چې له هغوی نه دا خبره ایره شي چې په یو وخت کې موږ به هم ازادي کوله. وخت سره اخر 24 اګست 1945 راشي چې یو کرنل دوی ته دا اعلان وکړي چې جنګ اوس ختم شو چې په دې سره جاپاني فوجیان دوی آزاد کړي او دوی دغه ځای نه لاړ شي. د خبر په اورېدو سره هغه ښځې د خوشحالۍ د لاسه په ژړا شي او یو بل له غاړې ورکول شروع ولې چې دوی یوازې قید تېر کړی نه بلکې د مرګ د خولې نه راوتلي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.